دوستانو موږ ټول خو د فلسطین ملاتړ کوو، لیکن په موږ کې زیاتره کسان په دې نه دي خبر چې اسرائیلو څنګه په فلسطین باندې قبضه کړې ده. زما هڅه به دا وي چې په اسانو الفاظو کې دا کیسه تاسو ته بیان کړم. دوستانو، لومړی نړیوال جنگ یعنی ورلد وار 1 په 1914 کې پیل شو. له دې نه وړاندې په فلسطین باندې عثماني خلافت واکمن و. هغه وخت په فلسطین کې تقریبا 80% مسلمانان اوسېدل او يهوديان یوازې 3% وو. دا هغه وخت و چې په فلسطین کې مسلمانان، يهوديان او عیسویان ټول یو ځای اوسېدل. لیکن بیا لومړی نړیوال جنگ پیل شو. په 1918 کې دا جنگ ختم شو او له دې نه وروسته برتانیا د فلسطین واک ترلاسه کړ. دوستانو، دا هغه وخت و چې په فلسطین کې د يهوديانو شمیر مخ په ډیریدو شو. له 1920 څخه تر 1933 کال پورې په فلسطین کې 3,20,000 يهوديان ځای په ځای شوي وو. دغه ټول يهوديان له اروپا څخه فلسطین ته راغلي وو. د دوی پلان د يهودو لپاره د یوه ځانګړي ایالت جوړول وو. دوستانو، دغه خلکو په فلسطین کې د ځمکو اخیستل پیل کړل. په هغه ځمکو کې چې فلسطیني بزګرانو کار کولو، هغوی هم پسې واخیستل. په هر حال اوس د فلسطین خلک په دې پوه شوي وو چې دوی له خپلو ځمکو څخه بې برخې کیږي. نو په همدې سبب فلسطینیانو په 1936 کال کې د برتنوي حکومت په خلاف د جنگ اعلان وکړ، مګر کامیاب نشول او له دې نه وروسته برتانیا فیصله وکړه چې فلسطین ته د يهودیانو تګ به د څه وخت لپاره ودرول شي، خو داسې ونه شول. په 1939 کال کې دوهم نړیوال جنگ پیل شو. دغه وخت په اروپا کې د اسرائیلو قتل عام شروع وو او په لکونه شمیر يهوديان بیرته فلسطین ته راغلل. په 1942 کې برتانیا هم فلسطین پرېښوده او لاړه، لیکن تر دغه وخته په لکونه يهوديان په فلسطین کې ځای په ځای شوي وو. په هر حال په 1940 کې ملګرو ملتونو وویل چې فلسطین دې په 2 برخو تقسیم شي. 55% برخه دې له اروپا څخه راغلي يهودو ته ورکړل شي او 45% فلسطینیانو ته، یعنی د کومو فلسطینیانو چې دا ټوله ځمکه وه له هغوی سره اوس یوازې 45% پاتې وه. ملګرو ملتونو دا هم وویل چې بیت المقدس چیرته چې مسجد الاقصی موجود دی دا به یو بیطرفه ځای وي. دوستانو، دا هغه وخت و چې اسرائیلو ځان ته هیواد جوړ کړی و. فلسطینیان په دې پوه شوي وو چې د دوی ځمکه ترې په زور نیول کیږي. نو له همدې امله په 1943 کال کې عربي نړۍ له اسرائیلو سره جنگ پیل کړ. له دې جنگ وروسته اسرائیلو د فلسطین 88% خاوره په خپله قبضه کې کړه، یعنی اوس اسرائیلو خپله برخه له 55 څخه 88% ته ورسوله. په 1980 کال کې د اسرائیلو او عربي نړۍ ترمنځ بیا جنگ پیل شو او اسرائیلو د فلسطین نورې برخې هم ونیولې، لکه د غزا سیمه، ویسټ بینک او نورا. او اسرائیلو بیت المقدس هم قبضه کړ، کوم چې یو بیطرفه ځای و. په 1980 کې اسرائیلو بیت المقدس خپل مرکز اعلان کړ او هلته میشت 4 لکه فلسطینیان یې له طبیعت څخه هم محروم کړل. له دې نه وروسته اسرائیلو په بیت المقدس کې د فلسطینیانو د کورونو په نړولو پیل وکړ. هغوی 2 لکه يهوديان هم په بیت المقدس کې مش کړي دي، کوم چې په معلوم ډول غیر قانوني کار دی. د کیسې خلاصه دا ده چې سل کاله مخکې په فلسطین کې فلسطینیان اوسېدل. په لکونه يهوديان له اروپا څخه فلسطین ته د پناه لپاره راغلل. هغوی د فلسطین په 55% خاوره باندې اسرائیل آباد کړ او ورو ورو په نور ځمکه باندې هم قبضه وکړه. اسرائیلو د ملګرو ملتونو له قوانینو څخه هم سرغړونه وکړه. ملګرو هیله ده چې د ویډیو په کتلو سره په دې پوه شوي وئ چې اسرائیلو څنګه په فلسطین باندې قبضه کړې ده. د داسې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ.